تقدیر باندې د ایمان لرلو فایدې څه دي؟ په تقدیر باندې د ایمان فایدې ډېرې زیاتې دي. نن سبا چې دا خلک څومره لالهان دا ستړي ستومانه او شپه ورځ دوی زړه خوري، د دې وجه دا ده چې دوی د تقدیر د دې مسلې نه صحیح خبر نه دي. که چېرته موږ تاسو دا ووایو چې الله موږ ته هر څه لیکلي دي، باور په الله وکړئ، سړي زړه ذهن او مطمئن کېږي، بالکل په راحت کې کېږي، ځکه هر څه چې الله لیکلي له هغه نه بله نشي کېدی. نو ته ولې د الله بنده سهار و ماښام دا زړه خوري او په غمونو او په سوچونو، نن ولې داسې وشو، نن ولې اسې وشو، که نه؟ بعضې خلک قرار ناست دي او بیا زړه خوري. یو سړی چې کوشش کړی بیا هم یوه خبره صحیح شوه. نو اسلام موږ تاسو ته په حقیقت کې زموږ ستاسو رواني تکلیفونو د سوچونو فکرونو بهترین علاج کړی. موږ تاسو ته ویلي چې خپل کوشش کوه، استعین بالله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د الله نه کومک وغواړه، مه مایوسه کېږه، ولا تعجز. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرته نه ویل کېږي په دې لاره کې مشکل سره مخامخ شوي، مثلا تجارت دی شروع ناکام شوي، صحیح شوه، ناکام شو پکې، نو نبی علیه الصلاة والسلام ته دا فرمایي چې داسې مه وایه که چیرته ما دا کار کړی وای نو دا تاوان به مې نه کاو، که چیرته دلته تللی وای نو هلته به مې ټکر نه کاو، که دلته داسې شوي وای هلته به داسې مه وایه، ځکه دې سره ستا ذهن ګډوډېږي، سوچ دې خرابېږي، صحیح شوه. بلکې دا ووایه چې قدر الله وما شاء فعل، چې الله ما ته څه لیکلي و هغه ما ته ورسېدل، صحیح شو که نه؟ نو دومره یو بهترین علاج موږ تاسو ته چې کله هم څه رسېږي که نه، موږ تاسو به خپل کوشش او هڅه کوو، بیا هم چې څه داسې یو څیز موږ ته رسېږي چې هغه زموږ ستاسو په طبع برابر نه وي یا خراب یو څه شی وي، نو پوه شه چې په دې کې هم ستا خیر ده، بلکې او داسې ووایه چې الله ته یې وسپاره. ځکه که ته د چونو چره او ولې او څنګه او که داسې شی ووایې هسې به شوي، دې نه اسم نه جوړېږي، تا ته اسم پله خو ښه خبره دا ده چې دا دروازه بیخي بنده که، الله ته یې وسپاره، یا الله تا ما ته څه شی چې لیکلي و په همدې کې انشاءالله زما خیر ده. دا د خیر کلمه باید موږ تاسو په ژبه باندې جاري وساتو، صحیح شوه. نو هر څه چې تا ته ورسېدل زړه دې مطمئن کېږي چې الله ګټه دې راکړه، یا یعنی د دنیا په چارو کې حتما یا به ته ګټه کوې یا به تاوان، صحیح شوه. نو چې ګټه دې وکړه د الله دې شکر وویسته، باور په الله وکړه، په دې دې هم زړه خوشحاله کېږي، دومره ګټه یې ده، صحیح شوه. ای الله کوشش مې وکړه، تا نتیجه پې مرتب کړه، ستا شکر دی ای الله، صحیح شو. واده دې وکړه، بچي دې پیدا شو، ای الله ستا شکر ده، د الله شکر دې ادا کړه، نو زړه دې خوشحاله شو، د الله سره د مینه او محبت نور هم زیات شو، مطمئن شوې، صحیح ده. لیکن واده دې وکړه، بچي پیدا نه شو، تجارت دې شروع کړه، ګټه یې ونه کړه، تاوان دې وکړه، ته به څه کوې؟ ته به هلته ودرېږې چې الله به ستا رضا وه، تا ما ته په تقدیر کې لیکلي وه، هماغه راورسېدل، دروازه بنده شو، نور سوچونو فکرونه هغه ټول ختم شو په همدې ځای باندې. نو دومره زیاته ګټه ده د تقدیر. او په آخرت کې هم چا چې په دې باندې ایمان راوړی ده، د ډېرو صحابه کرامو دا نقل شوي دي چې څوک په تقدیر باندې ایمان راوړي نو الله جل جلاله به جنت ته داخل کی، او څوک چې په تقدیر باندې ایمان نه لري نو الله جل جلاله به د دوزخ په اور باندې وسوځوي، ځکه دا اساسي رکن ده د اسلام، کنه، ان تؤمن بالقدر خیره و شره. موږ تاسو ایمان راوړی په تقدیر باندې، که هغه د خیر وي او که د شر وي. اوس الله جل جلاله موږ تاسو ته د خیر اراده کړې همیشه لپاره، صحیح شوه. کیدای شي څوک سوال وکړي موږ خو په شر باندې هم ایمان راوړی، والقدر خیره و شره، د دې شر څه معنا ده، صحیح شوه. دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده. د دې شر معنا دا ده چې هغه نسبتا موږ ته شر ده. الله جل جلاله هیڅ کله هم بنده ته شر نه غواړي. الله جل جلاله د چا په ضرر باندې هیڅ وخت کې هم فیصله نه کوي. شر چې وي هغه نسبتا موږ ته شر وي، صحیح شوه. یعنی په تاریخ کې ډېرې عجیبه عجیبه قصې راغلي، خو دا ویډیو اوږدېږي، زه به یو لنډه غوندې اشاره ورته وکړم. یو نفر هغه لبام نه راوغورځېد، دا دواړه پښې ماتې شوې، صحیح شوه، دواړه پښې ماتې شوې. یو څوک ورته راغی وایي چې راځه پلانکي ځای کې جنګ ده، جنګ ته لاړه نه، ځکه وایي پښې ماتې وې، لبام نه راغورځېدلی و، صحیح شوه. بل عالم ورته راغی وایي کېدای شي دې کې د خیر وي، دا به څه عجیبه خیر وي، پښې مې دواړه ماتې دي، ځای په ځای پروت یم، په دې کې خیر ده، که نه. خو وروسته ورته غږ راغی چې هغه کوم جنګ کې ته دعوت شوی وې د جنګ لپاره، په هغه جنګ کې حسین رضی الله عنه شهید شو، نبي علیه الصلاة والسلام لمسی. دی له دې سترګو نه اوښکې را روانې وې، اوښکې نه درېدې. چا څوک ورته راغله چې ولې ژاړې؟ وایي ژاړم ځکه چې د دواړه پښې مې ماته شوې، دې کې خو واقعا خیر و، دې کې خو واقعا خیر و، ځکه خیر و که زه تللی وای
نو حسین رضی الله عنه په مقابل کې به جنګېدم او ټول تاریخ به په ما باندې لعنت ویلی چې نبی علیه الصلاة والسلام لمسی شهید کړی دی که نه نو دغه دواړو پښې مې چې ما ته دې کې خیر و نسبت له هغه شر نه نو انسانان همیشه لپاره فکر لنډ کوي خو الله جل جلاله له طرف نه چې هر څه موږ تاسو ته راځي په هغې کې ټول خیر وي کیدای شي په لنډ ډول یا موقتي لږ وخت لپاره موږ په تکلیف شو یا مشکلاتي خو په هغې کې الله جل جلاله په هر څه کې زموږ او ستاسو خیر اچولی دی ډېره مننه استاد ستاسو څخه یوه نړۍ مننه